سلامونه ملګرو. دا د وچ سمندر دوهمه برخه ده. اوله برخه یې زموږ سره پر فیسبوک او ټیک ټاک هم کتلی سي. که مو اوله برخه نه وي کتلې هملته یې راسره وګورئ. دوهمه برخه پر هماغه ځای شروع کیږي. کله چې دوی لاندې ځمکې ته راتاسول بین دوه مړه چونګاشانې ولیدې. په هغه سره لوبې کوي. ټام کمپس ګوري خو هغه چپه سوی وي. دا کم څه چې پیښ سوي دي دا مخکې 7,000 کاله تر مخه پیښ سوي وه. کیسې فکر کوي چې د هغې هلک به مړ سوی وي او هغه ژاړي. جولیا هغې ته د ډاډ لپاره ورځي خو کیسې ځان پټوي. ټام او جولیا د پاتې خوړو کتنه کوي. بین خپل د زوکړې بالونونه په یوه رسۍ پسې تړي. لوړ یې پاوه کوي چې کیدای سي یو څوک یې وویني. ټام بیا د راډیو هڅه کوي او دا ځل یو سړی ورسره خبرې کوي چې نوم یې ناو دی چې د یو سبمرین کمانډر دی. هغه وایي چې زموږ سبمرین هم د اوبو پر سر باندې بند پاته سوی دی. هغه تاییدوي چې د ځمکې مقناطیسي قطبونه بدل سوي دي او له همدې امله سمندر شاته تللی دی. هغه وایي چې نور ژوندي کسان یې نه دي لیدلي او ټولې اړیکې پرې سوي دي. هغه دا هم وایي چې ښایي یوه اونۍ وروسته قطبونه بیرته عادي سي او سمندر بیرته خپل ځای ته راسي. هغه کورنۍ ته دا خبرداری ورکوي چې لوړو ځایونو ته وخیږي ځکه چې اوبه که د هغې خوا راتللې نو په ډېره سختۍ سره به بیرته راسي. ټام او جولیا د هغه څخه د خپلو ماشومانو د ژغورلو غوښتنه کوي. هغه خپل موقعیت ورکوي او ټام حساب کوي چې هلته رسېدل به 3 ورځې وخت ونیسي. ټام وایي نن شپه استراحت کوو، سبا به بیا حرکت وکړو. سبا سهار چې د روانېدو تیاری کوي ټام یو څوک ویني چې د دوی خواته راځي. یو ګوډ سړی دی، په لاس کې یې یوه نیزه ده او سپی هم ورسره دی چې هر وخت غاپي. ټام ورته د اوبو بوتل ورکوي خو سړی داسې ژبه وایي چې ټام په هغه ژبه سره هیڅ نه پوهېږي. هغه اوبه څښي خو ناڅاپه بوتل د ټام پر سر باندې وهي او بیا یې پر مخ باندې په لغته وهي. جولیا په ویره سره منډه کوي خو ناوخته سوی و. هغه سړي ټام په نیزه سره وهلی و او هغه یې وژلی و. ټام لږ وخت ژوندی و بیا هغه د ټام غاړه ورپرې کوي. سړي د جولیا پسې منډه کړله او نیزه یې په هغې پسې ور وغورځوله چې د هغې پر اوږه باندې یو څه زخم پیدا سو. جولیا د درد په حالت کې و کښتۍ ته ورمنډه کړله او ماشومانو ته وایي چې پټ سئ. هغې دروازه وتړله. کاسي او بین پر تخت باندې ناست ول. جولیا هغوی ته د فلیرګن توپک ورکړی او په خپله د چړې سره تشناب ته ننوتله. هغه سړي په زوره سره دروازه خلاصه کړله او اخر هم و کښتۍ ته ور داخل سو. لومړی یې لږ خوراکي شان راواخیستل او بیا یې په کښتۍ کې هر لور ته شاوخوا وکتل. وروسته تشناب ته ورغلل خو جولیا په هوښیارۍ سره له یوې کوچنۍ سوري څخه د باندې راوتلې وه. هغه سړي فکر وکړ چې جولیا تښتېدلې ده خو کله چې جولیا ورو ورو راوتله د هغه سپي ولیده او چغې یې کړلې. سپي ورباندې حمله وکړه خو جولیا هغه د چړې په واسطه سره ووژي. د سپي د چغو اواز اورېدو سره سړی له تشناب څخه راووتی او د خپل سپي مړی یې ولیدی. کله چې دا ولیدی نو ډېر غوسه سو. په همدې وخت کې جولیا هڅه وکړه له بلې خوا د کښتۍ دننه ولاړه سي. هغه پورته وختله او له مات کړکۍ څخه و کښتۍ ته دننه ورغله خو سړی هملته ور ورسېدی. هغه جولیا ونیوله او سخته یې ووهله. جولیا په مځکه راغوځاره سوه. هغې هڅه وکړه چې د فرنیچر په واسطه سره ځان ونیسي خو هغه سړي هغه راکش کړه او لیرې یې وغورځوله. بیا د جولیا پر لاس باندې پښه کښېښوده چې چاړه ونه غورځوي. ورپسې یې د هغې وریښتان ونیوله او مخ یې پر مځکه ور ووهي. بیا پر تخت وغورځوله او هغه یې د ستوني ونیول. ماشومان دا هر څه ګوري. کاسي د باندې راووتله او د فلیرګن یو ډز یې پر هغه سړي باندې وکړ چې مستقیم پر هغه سړي ولګېدی. سړي ور واخیستی او د دې سره سره کښتۍ هم ور واخیستی. ماشومان ژر وتښتېدل خو جولیا بیرته ورغله. هغه یې ووهي او راویې غورځوي. جولیا نقشه او ضروري سامان راواخیستی او وتښتېدله. بین او کاسي خپل پلار ته ورغلل او ژړل یې. جولیا هم ورسره کښېناسته او درې واړو د توم یاد وکړ او په اوښکو سره یې خدای پاماني ورسره وکړه. په همدې وخت کې هغه ویرونکی سړی له کښتۍ څخه راووتی او دوی بیا په تېښته سره پیل وکړ. لږ وروسته کښتۍ یوه لویه چاودنه وکړل. دوی لږ مزل وکړ او د کوچني ابشار څنګ ته ودرېدل چې لږ استراحت وکړي. کاسي وویل شاید هغه لیونی سړی د بالونونو له امله ورپسې راغلی وي. دا خبره چې بین واورېدل بین ځان ملامت کړ. جولیا ورته وویل چې دا د هیڅ چا ګناه نه ده او باید مخکې ولاړ سي ځکه هغه سړی لا هم ژوندی دی. د یو کوچني رود پر خوا باندې ور روان سول چې بین یو دانه مړ هیمرهډ ماهی ولیدی او حیران سو. جولیا پوه سوه چې هغه سړی بیا ورپسې را روان دی. دوی منډه کړه او له یوې شګلنې غونډۍ څخه لاندې شوی سول. هلته یې زهرجن کثافات ولیدل. کورنۍ په احتیاط سره واوښتله او داسې ښکاره سوه لکه د هغه سړي څخه چې دوی خلاص سوي وي. په سفر کې یې ټول پلاستیک ولیدل چې له مړو حیواناتو سره ګډ پراته وه. بین ورو ورو تګ کاوه. جولیا پوه سوه چې هغه نږدې د تندې له امله بېهوښه کېږي. هغې وویل انتظار وکړه او چې بوتل ته یې وکتل حیرانه سوه چې اوبه هم تقریبا ختمې سوي دي. کیسي وویل شاید ما بوتل ښه نه و تړلی. جولیا په غوسه سوه او ویې ویل اوبه ستا د بې احتیاطي له امله ختمې سوي دي. کاسي ځواب ورکړل څه فرق کوي، په هر حال چې وي موږ خو بیا هم نه ژغورل کېږو. دواړو بحث وکړئ خو دوی بیا هم روان سوه. وروسته یې یوه زړه الوتکه ولیدله. کله چې یې ولیدل چې هلته یو شی شوري دوی ووېرېدل خو هغه یوازې مرغان وه. دوی پرېکړه وکړه چې شپه په الوتکه کې تېره کړي.
هغوی لږ خوراک سره تقسیم کړل او جولیا د ټوم له جانکټ څخه د کورنۍ عکس پیدا کړ. عکس ته په کتو سره د هغې زړه مات شو. کیسي وپوښتل مور ستا او د ټوم د مینې کیسه څه وه؟ جولیا په مسکا سره ورته وویل ټوم زما ناروغ و. په روغتون کې یوه ورځ یې د ګلونو او شعر له لارې مینه څرګنده کړله. د شپې په منځ کې کیسي له الوتکې څخه د باندې ووتل. هغه ویرونکی سړی تر شا راغلی چې هغه ونیسي، خو جولیا ناڅاپه راښکاره سوه او څو ځله یې د چړې وارې پر هغه باندې وکړ او هغه یې ووژي. کیسي خپله مور ټینګه ونیوله او هغه یې آرامه کړله. سبا سهار د هغه سړي مړی له حشراتو او خوځندو څخه ډک سوی و. دوی ولیدل چې د هغه پر بدن باندې ډېر زخمونه دي. معنا دا چې په سیمه کې خطرناک موجودات هم شتون لري. کله چې دوی روان سول د هغه له خولې څخه چونګاشان راووتل. څو ساعته وروسته جولیا او کاسي نقشه کتل، خو بین مخکې ولاړ و. جولیا چیغه کړه صبر، خو بین یو ځای ته ورکښته سو او اوبه یې وڅښلې. جولیا سمدستي راویستې. جولیا سمدستي ټینګ کړي او ورته ویې ویل چې دا اوبه مچ ښه ناروغه کوي دي. لمر ډېر ګرم سو نو هغې د جامو ټوټې پر سر باندې وتړلې. د بین سر ګرځېدی او احساس یې کوي. لږ وروسته یې زړې چوکۍ پیدا کړلې. جولیا او کاسي له هغو څخه لنډمهاله یو کوچنی ځای جوړ کړي. جولیا بین ته پیچکاري ور ولګوله او پرېکړه وکړه چې هلته به شپه تېره کړي. سبا سهار جولیا یو عجیب غږ واورېدی او راویښه سوه. د خیمې څخه چې راووتل او ویې کتل چې د چونګاشونو یوه لویه ډله ورنږدې کېږي. هغې ژر ماشومان پورته کړل او منډه یې کړه. د منډې پر مهال یې یوه لویه کارګو بېړۍ ولیدله. 3 انسانان هلته ژوندي وه. یوې ښځې غوښتل چې مرسته ورسره وکړي، خو 2 نارینه وو انکار وکړ او هغوی یې د کانتینر څخه د باندې پرېښودل او دروازه یې بنده کړه. چونګاشان را نږدې سول. جولیا ماشومان د کانتینر پر سر باندې وخېجول. کله چې هغه خپله ورپورته کېدله نو یو چونګاش هغه پر پښه باندې وچیچل او زخمي یې کړه. ماشومانو دا هم راپورته کړه که نه نو هغه به لاندې شوه سوی وای. هغه چونګاشان د کانتینر د یوه سوري څخه کانتینر ته ورننوتل. هغو کسانو ډزې پیل کړې، خو چونګاشانو پرې حمله وکړه او دواړه یې ووژل. هغه اخري سړی د چت وسوري ته وررسېږي، خو چونګاشان هغه هم راښکته کوي او وژني یې. جولیا پر خپل زخم باندې پټۍ تړي او وروسته بېهوشه کېږي. څو شېبې وروسته چې دوی راویښ سول ځان د شګو په توپان کې یوازې ویني. هغه په ویره سره د خپلو ماشومانو لټول پیلوي. د یوې مړې سوي ښځې وسله را اخلي او په لوړ غږ چیغې وهي. کاسي د هغې غږ واورېدی او بېرته راځي. وایي چې د مرستې د پیدا کولو لپاره تللې وه، خو څوک یې پیدا نه کړل. دواړه بیا د بین سره یو ځای کېږي چې یو خلاص کلټینر یې پیدا کړی و تر څو د توپان تر پایه پورې پکښې پاته سي. جولیا د ټام لټر راویستی او خپل زخم یې پرې وسوځوي چې دا صحنه ډېره دردناکه وه. کله چې توپان بند سو هغوی بل کلټینر پیدا کړي چې ډېر د اوبو بوتلونه پکښې کې وه. د مړو د بندونو په تلاش کې یوه راډیو او وسله پیدا کړله. جولیا د ناو سره اړیکه ونیوله او دوی ورته وویل چې زموږ څخه نقشه ورکه سوې ده. ناو ورته وایي چې پر ده باندې د ارتوپود لخوا حمله سوې ده، خو دوی لا هم ژوندي دي، یوازې د اکسیجن د کمښت له امله لیوني شوي دي. اوس ناو دوی ته وایي چې ژر حرکت وکړي ځکه چې د ده وسایلو حساب ورکړی دی چې سمندر بیرته ژر راځي او دوی یوازې څو ساعته وخت لري. هغه په پلرګر باندې ټک وکړ او کورنۍ و هغې خواته حرکت ورکوي. لږ مزل وروسته دوی یو مات تشناب ویني چې بین تش رګ پکښې وهي. اوس دوی بالاخره هغه سبمرین ولیدی، خو هلته د رسېدو لپاره باید له یو غټ ډبرین ځای څخه تېر سي. کله چې دوی د ډبرو له لارې تېرېږي دیوالونه سره شوري او پر دې باندې ډبرې رالوېږي. جولیا سمدستي خپلو ماشومانو ته لاره ورکوي او خپله شاته کېږي تر څو ماشومان ونه وژل سي. اوس یو د ډبرو دیوال د دوی ترمنځ جوړ سوی دی. جولیا خپلو ماشومانو ته وایي چې دوی دې مخکې ولاړ سي، خو کاسي یې نه مني او مور ته وایي چې هڅه دې وکړي چې راوخېږي. تر اوږده بحث وروسته جولیا ژمنه کوي چې وروسته به یې پیدا کړي. کاسي د مجبورتیا له امله خپل ورور کشوي. ماشومان د ډبرو د دیوال څخه خېږي او د سبمرین پر خوا باندې منډه وهي، خو هلته رسېږي نو ګوري چې هلته وینې پرتې دي. ناو وایي چې زما لپاره هر څه ختم سوي دي، خو تاسو کولی شئ چې دا سبمرین واخلي ځکه یو اضافه ځای پکښې کې دی. کاسي بیرته د خپلې مور د پیدا کولو لپاره منډې وهي. جولیا هلته چونګاشان ویني او ډزې پرې کوي. د چونګاشانو شمېر ډېر زیات و او د هغوی سره جګړه کول ګرانه وه. په هماغه وخت کې کاسي راځي د دیوال پر سر باندې ښکاره کېږي او لاس ور اوږدوي. نو جولیا د خپلې زخمي پښې سره سره بیا هم ژر خېږي. د کاسي په مرسته سره دوی و سبمرین ته رسېږي او دواړه د سبمرین پر لور باندې منډه وهي. بین له مخکې نه هلته و او ډزې کوي تر څو چونګاشان مصروفه کړي او خور او مور یې راوخېږي. کله چې دوی و سبمرین ته ورخېږي نو هغه چونګاشان سمدلاسه پرې راټولېږي او د ناو په خوړلو باندې پیل کوي. جولیا وسله را اخلي او تر هغې ډزې کوي تر څو ماشومان خوندي دننه سي. کله چې دوی ډاډه سول چې ماشومان دننه دي نو د مرمیو د ختمېدو څخه وروسته پر هغوی باندې هم د توپنچې ګزار کوي. هغې د سبمرین دروازه ټینګه بنده کړله او د کړکۍ له لارې څخه هغه چونګاشان ویني شاوخوا پر دوی باندې راټول سوي دي. په هماغه وخت کې سمندر بیرته راځي نو درې واړه په خپلو څوکیو کې کښېني، بیلټونه تړي او د یو بل لاس نیسي. د اوبو درنو څپو هغه سبمرین سخت واړوي او راواړوي. جولیا ته د ټوله سفر انځورونه مخې ته راځي او کیسي بیا قی وهي. وروسته یو لوړ غږ اورېدل کېږي
او دوی ټوله بې هوښه کیږي. لږ وروسته چې راویښېږي ځانونه ژوندي ویني او خوشحاله کیږي. دوی د سبمرین دروازه خلاصه کړله، د باندې راوځي او ویني چې د اوبو څپو هغه سبمرین یو خراب ښار ته راغورځولی دی. یعنی اوس د بیرته ژوند پیلولو هیله شته. فلم پر همدې ځای پاتې رسیږي. د ویډیو لایک او شیر کول مو هیر نشي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ښایسته ویډیو پر مو الله مل شه. مننه.